مختلف معنی خلو اهل بیت ته خوشحالي بل څه ته یې ډېره زیاته توجه اهل بیت ته خوشحالي یو شي ته یې موت ته د خوشحالي بل شي ته یې اهل بیت ته خوشحالي دي ته یې څه یتیم ته ګناه انسان نه ونشي او یتیم ته یسیر ته غریب سا ته مدد وکې دی باندې د اهل بیت خوشحاليږي نه ګډا باندې نه بل څه شي باندې الله الله باندې نه نو خوشحالی عام د مولا دی غم عام د مولا دی و ډېر خلک بیا وایي چې نه د نوروز صرف د ایرانیانو دی چې نوروز نوې ورځ نوې ورځ دا خبره هم ټیک دی ولې چې نن 20 تاریخ و 2:01 سیکنډ باندې نوروز داخل شوی دی تحویل آفتاب شوی دی غد ستارو یو خپل چال دی یو خپل گردش دی علم نجوم ولا کسان ډېر زیات نه وي که زه ورباندې بحث هم کوم پازول دی د چا دماغو ته نه رسېږي نه پوهېږي کومه ستاره بادشاه جوړه شوه کومه وزیر جوړ شه اوس نن خمل ته بادشاهت میلاو دی هغه څه بېله خبرې دي نشم کولی هغه ځای باندې نه دومره تاسې کیدای شي دا اورېدلو طاقت هم نه وي او بل دماغ هم به وانخلي دا خبرې بل ځای کې بیا یو اعتراض دا مرچی تاسې دی وي یا نه وي نیم خبر ما دی نوروز نه دی تېر کړی د مونږ تیرا کې یو بل باندې د اوبو اچول وي د اوبو جنګ وي باقاعده د کلی دربار کې کېږي سبا بې وسو نهر باندې ارچي به آیا دا ولې شوي دي د خیسکیل پیغمبر زمانه وه دا واقعه قرآن کې موجوده دی ډېر تفسیر سره موجوده دی روان دی لیارې باندې د طاعون بیماري راغلې دی ورنه خلک مړه شوي دي لاسونه یې وځي کې خپې بل دي کې خو ټول څومره مخلوق دی هغه مړ شوی دی ګیر چاپېر ایسته دي کله ورباندې د خیسکیل پیغمبر راغله خر ورسره دی خره باندې ټیکاله ورسره دی تړلی دی خره باندې ټیکاله چې ته روان دی سفر د کوي دی خلکو باندې کله راغله سترګې وغړولې د خلک یې ولیدو سترګې اوچاتې کې پروردګاره خالقه دا خلک خو ډېر داسې ډاډ واډ ایسته دي دا د تا مخلوق دی پروردګار طرف نه وخت یې ورته راځي قرآن کې دغه واقعه شته دی ای حزقیل لاس کې اوبه راواخله دې خلکو باندې واچوه چمکه وکړه کله یې واچولې هغه خلک زنده شو پروردګاره بیا ورته دغه ځای کې سوال کوي پروردګاره هغه خلک تا زنده څرنګې کړو اس کا مام تو ہے صرف پیرتا خیلیو خوغان نبی دا خدای دے اس وقتا پریکٹیکل خیل جو سرنگے ما زندہ کو دا خودورا لسنے یو جی کی اوخ پہ بلزے کے ویچا گاڑ واٹ پراتا ہوں دا تا سنگے زندہ کو تو بور بانے ماوچا والے اندی سرا خالق زندہ شو حسکیل پیغمبر چلک مازال وقت دا زینا حسکیل پیغمبر مرش روخی رخلات ہو سل کالا ورکی تیر شو سل کالا قرآن دلی کی کلا اوریدلی میں بھی دوا کیا دینا مخ کے نمی اوریدلی چاہ بیان کریے بھی نمی بیان کریے نہیں ہم خبر سل کالا کلا تیر شو سل کالو بعد پروردگار علام خیسکیل پیغمبر زندہ کر ورطا یہ اے خیسکیل ودلی دو چکلا آغا بوسا اچولو سا مادا تاون بیماری ختمہ کا خالکم بیا زندہ کو وسط یقین راغل ورته یہی پروردگارا ورته آغا آیات کے پروردگار عالم یہی اے حسکیل و خمارکا و طعامکا زا آغا خالق یم خپل خار دا وقسا خپل ٹکالا رو طعام دور بانی وقسا سل کالا تیر دی غطا کورنا سنگی رخص کی دی غبانی تڑلی دی ہم غصے گارما دی خرابانا دی شویے پروردگار کرنا دی دو وحدانیات ذات تے بل دا غاوریز دا نورزه و دا عید غدیر دا یوی وریزه باندې راغلی دی ځکه د نورزه حسیات د عید غدیر حسیات دی بیا که سترګې وغړی ډېر خلک دا وایي تپوس ته وکړي چې نه نو بیا خو ورباندې د مونږ اولیاو څه ذکر نشته همداسې دی که نه دی ما قرآن نه واقعه درته بیان کړه اوس ورباندې اولیا واوره آیا ذکر شته که نشته اوس بادشاہ انوار سے دموتا کامل مرشد ورباندې واوره چې ښه د نورزه متعلق څه غیې چې نوروز جشن د علي د شیعیانو
कदा अली शियाले बख्शान वास्ते दिएगा बना रोज कई पदागा वरेजा दे निजात मुहिबानो पदगे वरेजे का चोक मुहिब दा अली दे गतब निजात मिलेगी हम तक वरेजे ला खतरना दोस्तान पर बेगनी ऐश व अशरात का दगे वरेजे बांधे समल खलाश ला पंजे दे ज़ालिमानो बख्शान वास्ते दिए इतना आगा वरेजे da tola zumaka da zalim panjena خلاص شوا په هغه ورځ چې کله د علي د ولایت اعلان وشو نعره حیدری ملایات تنحیات کا یو کربلا بچوں واسطے دې چې مون اندرا کړی دې ملائکان د ورځ اسمان کی خوشحالی گئی مبارک شه د کول والا مؤمنانو का मोमिन दे द आली मानून के दे बख्शान वास्ते द ورځ مبارک باد ورګي اخیری کې د غزل خودستر دے اخیری کې بخشان واسطه دی چې د ورځ باندې یو بل ته مبارک باد ویو یو بل سره سینې ملاو کو والے وجه څه دے لهر چا بغل گری کا میرن وارا ار چوسا خوشالي سره ملاو شا او سره سینې ملاو کا څنګه څنګه لا مشید دشمنانو مکوا ته چوک د قدیر ورې سکینه کوي د علی ولایت سکینه کوي ویل د غزرونه چوشي د بچان واسط بیان دی اوس راشه آیات غره قرآن پڑھے راشه لک طویل بیان دی ته تاسو په کام ډیر مشکل دی محمد دیګار لګ قرآن را خلاص کله څو آیاتونه مونږ وروستو من عمل صالحا من ذکر انسا پروردگار عالم دی آریو شیخ پل زیبان دے کا چا عمال خا عمال وک غطب خزے ملوشی من عمل صالحا من ذکر انسا کا چا خا عمال وک غطب خر وزے ملوشی کا چا باد عمال وک غطب باد زے ملوشی باد زے تشے دے جہنم دے خود دیسا مطلب نشتا صرف دا سار کے آیات کے کم من رغلے دے من عمل صالحا من ذکر انسا دا کم من رغلے دے صرف عربی کے بدی من سا انسا مقصد دے والے چورے غدیر پورے دیلی دی من کنتن مولا ہو پہازا علی المولا غم من رغلے دے قرآن آیتونو کے استر کے غرون دیر زیاد آیتونو دی تو سار کے من رغلے دے خمات چو روا خستو چو حدیثونا مرا وخستو چو مد مستون قولونا روا خستو چو مد قرآن آیه مجیدہ روا خستو دا من دا لغتی مانا دا لفظ تشے کئی عربیے کے من وردو کے جو بھی من مانا ہے جو بھی تشے دی سم دی من عربیے کے دا مانا ہے اس دی آیه مجیدہ داشوا بیا من قرآن کے ولٹا واچے تا دے مشہور ہے تو نہ تو جملے مرخص دی ومن یعمل مثقالت ذرت شرعیہ من کا چوم ذرا برابر نیکی وکا پروردگار عالم دیئے غطب اخفل آجر میں لگے گی ذرا برابر نیکی دقاقے نیکی جزا بورتا میں لگے گی کا چو ذرا برابر شر وکا گناہ وکا غطب دقا سیزا میں لگے گی یعنی چوم سے عمل صالح وکر خطے بورتا ملے گی چو عمل صالح نا ونگ بازے بورتا ملے گی ومن سو چوم لکا من منا صرف خیام آیتونا سو چوم چوکم دی سو غیر نیک عمال وکر ذرا برابر جزا بورتا ملے ہوشی ذرا برابر بازی وکو خطا بدا بادو سیزا ملے ہوشی بیا وہ سرسا در قرآن کریم نا دعا آیتونا دی دیر زیادہ توجہ سکوم و مقصد دے گا خراب نشی بیا دا مولا رسول یہ دا آیتونا وہ حدیث وارا من ترک دنیا والآخرت لی دنیا پلیسا مننا وہ در دے چے من وارا چاچام دنیا دا پارا آخرات پر کوئی مدد ترجمہ بانے لگ سوچ ہوتا کو چاچام دنیا دا پارا آخرات پریخل یا چام آخرات دا پارا دنیا پریخل دا اردواتو کا خال مولا رسول یہی سے مسلمان دی نہ دنیا دا پارا آخرات پریخل شروع
څه ته دنیا راواخلې بس ته آخرت پرېږدې، یا آخرت راواخلې بس ټولې ورځې ته نمانځه مسئلې باندې کېناستې، نه در څه د بچیو روزي فکر شته، نه در څه د رشته دار فکر شته، نه در څه غریب همسایه فکر شته، نو صرف د جنماز اچولی دی، بعد د قیامت ذکر کوي چې آخرت ذکر دی. لکه آخرت دپاره تو دنیا ترک کا پرېږده خلا مکمل طریقې سره. مولا رسول یې چې دا مسلمان نه دی. رهبانیت دمو رهبانیت څه بېله یو ټاپک دی، خو رهبانیت دمو پېکې کې شیاو کې نشته دی. څنګه ته ځان ته زندګي تېره کړې، بل بیا کمره ځان سې باندې کې ناست پرې نور هېڅ شي غام درسه نه وي، دا عبادت نه دی. بل ځای کې من واوره مشهور قول دی، حدیث دی، من مات ولم يعرف امام زمانه من مات میتت جاهلیه. څه چا چام د زمانې امام معرفت حاصل نه کړ، غه د جاهلیت مرګ باندې مړ شو. څه جاهلیت مرګ باندې مړ شو، غه د کفر مرګ باندې مړ شو. زه دې باندې تفسیر نه کوم، صرف د من معنی درته ښیم چې قرآن کې یا حدیثو کې کوم کوم ځای کې. بل ځای کې دی بیا من راغلی دی، من ماتا خوب آل محمد من ماتا شهیدا. کا چوک چوکم دا آل محمد محبت و معادت کے مرچ من ماتا شہیدہ غطا مرنا مایا غد شہادات مارگ بانے مرش بیات چوک دا شہادات مارگ بانے مرشو بیات قرآن چیئے قتلو فی سبیل اللہ امواتم بل احیوہم عند ربهم یرزقون. غم مرنا دے بلکہ غد تو سروزی خوری غطا مرنا مایا غا شہید دے وہ شہید زندہ دے. سچا آل محمد سا معادت وکا محبت وکا وہ محبت بندے بدرے جملے دے توقع توجہ ہم دے کا دماغ برابر وي. خبرې به داسې وي دوستانو په فضول ټایم ونه ضایع کوم چې د ځای نه څوک که چېرې سوچ هم وي لږ ځان سره څه واخلو. بدن کې د خوراک ضرورت دی، د انرژي ضرورت دی، لاسونو ته د طاقت ضرورت دی د انسان جسم کې، که نه دی؟ لاسونه کمزوري شي ورکې طاقت نه وي ختمېږي، کار نه شي کوی. سترګو ته د خپل طاقت ضرورت دی، دماغو ته د خپل طاقت ضرورت دی، خپو ته د خپل طاقت ضرورت دی. د انسان وجود څوره دی دې د طاقت د هر یو شي خوراک بېله بېله دی. مثال به درنه درکړم، اوس شودې دي، غوښه دی، نور شیان دي، دا د تا مسله مضبوط کړي. بیا سترګو ته دا شیان قوت نه ورکوي. سترګې به د هغه سړي ټیټ وي چې ټول څوره نه زیات چوک ژړا کوي. اوښ یې ورنه چې میډیکل ساینس هم دا دی، کوم سړي سترګو نه اوښ یې چې نه زیر زر نه کمیږي. اوس دا د دې خوراک دی. هر یو بیا د روح بېله خوراک دی چې هغه څه شي سره طاقت کې کېږي، نفس مغلوب شي، روح غالب شي. خو دا ټول څوره محکمات د انسان وجود کې دي، غلسونه دي، خپې دي، دماغ دي، سترګې دي، څه شی دي. یو شی دنیا کائنات کې داسې دی چې هغه دا ټول وجود نه طاقت ورکوي. هغه څه شی دی؟ نه خو میډیکل والا خیالي دي، نه خو ساینس والا خیالي دي، نه خو منطق و فلسفې د شی خیالی دی. که خیالی دی صرف چیختن خیالی دی. هغه شی محبت د حسین دی، محبت اهل بیت دی چې هغه ټول وجود نه طاقت ورکوي. ام سترګو نه ورکوي، ام لاسونو نه ورکوي، ام زړه نه ورکوي، ام روح نه ورکوي، ام غوږونو نه ورکوي، ام پښو نه ورکوي. اوس په تاسې بیا وي اوس نو دا څنګه؟ اوس د نه بل مثال درکړم، سو بیا خواندو چې دا اوس دا څنګه مثال دی، خو خیر ته تاسې دماغ جوړ شي. چرګې خواره په کور کې شته پېژنئ، څه سپیم شته دي، هغه مثال به درنه درکړم. وایي چرګه دی بچي ورسې نشته، کله سپی ورسره مخامخ شي درړی چرګه سپي باندې ګزار نه کوي، نه کوي که تختي ونه. ښه خبره دی چې ما د سپي سره طاقت نه دی برابر. که بیا واړه واړه بچي ورپسې دي، سپی ورباندې اټیک وکړي، چرګه سپي سره جنګ کوي که نه کوي؟ کوي که ښه پوهېږي چې زه د دې مقابلې نه یم، بیا هم هغه نه ورکې قوت راشي. هغه قوت څه د وجې ارچي؟ د بچیو محبت ته وجې ارچي. د محبت د چې یو شی دی، د مینه یو د چې شی دی چې ته ډېر کمزوری انسان یې، تا هر یوې مقابلې ته تیاری چې کله کوم وجود کې موجوده دی.
دا یو بل قوت دی د انسان وجود کې. نو ځکه د یې چې من ماته خو به آل محمد من ماته شهیدا که چا د آل محمد مینې کې شهید شو خپل بسترې باندې والی نه دی مړ شو خپل بسترې باندې غد شهادت مرګ باندې مړ شو شهید مړ نه دی زنده دی. او که بیا مولا حسین هم د یو ځای کې یې د جملې بې درته وکړم کنې مقصد نه دی څه غد یې چې زه هغه حسین یم څه نه زما منونکي مړېږي الله اکبر ما چوک مني که دپاره مرګ نشته دا بله خبره دی د دنیا کې دا پنه کېدل. حسین یې څه نه زه مړېږم نه د ما منونکي مړېږي چې چا ما سره مینه کړې وي نه هغه مړېږي نه ما دپاره مرګ شته. او که نه وي نو بیا کله ورته ننداره وکړې بیا مولا حسین ثابته کړې دی. څرنګه یې ثابته کړې دی کمبلیحان بزرګوار دی څه تنې د کربلا میدان کې پاتې شوه. خبرو څه شي سره زور کېږي پیپړو سره خبرې کوي انسان. تنې د کربلا میدان کې دی مرغللی نیزې باندې سنان کې وخته څه اشې کې لمکان کې انتظار و ځکه سار د مشوکې په سنان راغله. د کمبار خطر به څنګه پریشان نه وي څه صاحب سار یې د نوک په سنان راغله. نه یې ادبار نه یې اصغار نه یې قاسم ور څه رنګین د سکینه بابا جان راغله. هغه وخت باندې کمبلیحان بزرګوار یې چې بادشاه میرانوار کله د ما د زړه آینه سیکل کا کله د ما زړه پاک شه د ما زړه پاک شه کله ما ننداره وکړه ما هغه د لسم ورځ ولیده چې کومې ورځې باندې د حسین شهادت شوی و. نو غنه بعد کمبلیحان غږ وکړ څه بزو د ارشلان لرزان شو. یہی چې کله د مړني عباس مټې پرې شوې کمبلیحان بزرګوار یې اسرافیل خاص د قیامت په ګمان راغلو. اسرافیل شپولې راواخسته چې بله قیامت نشته دی که قیامت ورځه دی همدغه ورځه دی. مولا حسین ورباندې غږ وکړه نه اسرافیل یا صبر وکړه یا د شام میدان پاتې دی د ما قدرمنې د ما وړې بلبلې وړه وړه غږونه پاتې دي. مه کوه خلکو ته د ما پیغام ورسوي مه کوه چې د شام بازار کې خلق ماتم وکړي خرابې کې وړه وړه د بابا جان فریادونه وکړي. مولا حسین خلکو ته وښیلو دنیا ته یې وښیلو نه ما دپاره مرګ شته نه ما سره چوک مینه کوي نه غو دپاره مرګ شته. تنې د کربلا میدان کې پاتې شوه کربلا نه شامه پورې د حسین مرغللې د سوره کاف تلاوت وکړي. چوک ته خبرې کوی شي کوی شي چوک دوستانو یا حسین کړي دي. زه نو خبرونه د مجبور شم خو ته زی دته نه کوم بلې دته نه کوي بلې دته نه کوي نو اخر کوي به دته چوک خو نه خبره به دنیا نه څوک او داسې نه دی. بیا څه حسین چا منلی دی وجود کې د حسین مینه دی بیا هم خبرې کړي دي. یا دوه کسان به درته وښیم چې هغه کسانو نه یو کس بادشاه میرانوار ته دی د ما وتوجه کړه چې هغه مرګ نه بعد خبرې کړي دي. کله د بادشاه انوار صاحب مرغله نه وګرځېده کله راغله فقیر د کلی دربار ته کله راوړه بادشاه انوار صاحب کله هغه مرغله راواخسته نه د سید حسین صاحب هغه مرغله ورنه راخسته کړه د فقیر غېږې کې بادشاه انوار صاحب په ژړا شو. فقیر ورته ویلو ما خو د تا په نامې وطنونه ګاش کړو ځان نم فقیر جوړ کړه او کور په کور وګرځېدم وطنونه ولټولو ځان ته مو ونه لیدو ناموس ته مو ونه لیدو. آیا ته دې باندې خفه شوې چې د ما مرغللی راوړه ځکه په ژړا شوې؟ امنه یې چې د بادشاه انوار صاحب سترګو شنډو حرکات شروع کړ ورته یې یوه فقیره دې باندې نه یم خفه چې د تا د ما مرغلله راوړه خفه دې باندې یم چې لیړي ته د ما مرغلله یو نسې د ما تلې سته ما خپل سر د حسین په نامې ورکړی دی زه د حسین په نامې ما دا ورکړي دی بیا یې واپس نه خلم دغه خبرې کړي دي. بیا زمانو کې نورې هستي هم داسې دي چې خو دا خبرې کړي دي خو نه شم کولی دغه بیان کړي شي تاسې عقیدې غلیول سوي نه که مې شته ده چې کسان نوره
بیستر کے وغڑا من موتا خوب آل محمد من موتا شہیدہ دمن منی تا سوچ پکا بازق پل موضوع غڑی ارسام تو چوک چوکم دا اہل بیتو مینے کے مرشو غم مر ندے غد شہادات مارگونے مرشو شہید زندگی بیا چکلا پیغمبر ویلو من کنت المولا ہو پہاز علی المولا دنورزہ پورے دے دقدیر پورے دے زد چاچا دا من منا خوست پس دا ترگان شوا کم تو چوکم دی چوکم دے زی مولا یا مولا رسول دی علی دا ہو مولا دی وہ سترگی وغڑوا قرآن نسترگی وغڑوا مولا رسول دی چاچا مولا دی نو کتابوں نے ہو اعتراض وکے سدہ مزغار دخنی ہے کدہ زورور کتابی آمر بنے بے اعتراض وکے کدہ عالم کتابی آمر بنے بے اعتراض وکے خدایندی کتاب کلام دا خدای قرآن بندے خو اعتراض نشے کرے بیا کورتا لے ریویک سا سورہ آل عمران تسترگی وغڑا پیغمبر دیئے کہ زدہ چاچا مولا ہوں علی دو مولا دے وہ پیغمبر معلوم کا مولا رسول معلوم کا ستا دے چاچا مولا دے بیا وجہ تپاتا والا کہ گیت مولا علی دو مولا دے سورہ آل عمران دیئے اس مولا دے چاچا دے او غلام و مولا کے پارک سوی دان قرآن نوارا قرآن دیئے النبی اولا بالمؤمنین انفسهم النبی دا مؤمن میچ کے رشتہ کما دے غدا دے چا مؤمن غلام دے کا پوشو مقصد بندے دا نن تقریر دیر چا بنے اسو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی دا مؤمن میچ کے چا رشتہ دے مؤمن غلام دے نبی آقا دے سکلا آقا دے خو مولا دے گا تی غلام یہ مؤمن چوک چوکم دے مومن نہ دیئے گا چوک چوکم مومن دے غاد مولا رسول غلام دے مولا رسولی آقا دے غیر مولا دے وہ بدزے کے وقتا سے چوک چوکی غلامان دی سورہ آل عمران وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قرآن دے لما آتيتكم من الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتنصرون به قالوا اقررت وأخذتم على ذلك إصري فمن تولى بعد ذلك أولئك هم الفاسقون اے حبیب ادمام وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کا آغا سکمنا ما ٹولو انبیاؤنا وعدہ خستا ورنہ میثاق خستا کلا وعدہ چو خلی چانا معلوم اداش وقت ہوتا یہ چا آغا وقت پزڑا کا وغا وقت باندے مولا رسول وکر دا وعدہ کم ٹائم باندے خستی دے علم ارواح کے سکوم کلا رخون خلقات شو اے حبیب علماء آغا وقت یاد کا اذا حضر اللہ میثاق نبینا سمان میثاق خستا انبیاؤنا یو کام یو لاکھ سلسلور ترہ پیغمبرانونا کلمہ وعدہ خستا دا تشی زبط تاسنا کتاب ہم درکاؤں حکمات مدن درکاؤں حکمات علیہ کے پیغمبر یہ تھے خودی انبیاء تا یہی تا پتش شارتی بدن درکاؤں شارتی بچوی لما آتیتکو من الکتاب والحکمہ زبط تاسنا حکمات ہم درکاؤں زبط تاسنا کتاب ہم درکاؤں خود شارتی بچوی مصدقاً لما معاکم تاسنا بعد بیو صدیق نبی اچھی چکا بیاد کی ہمارے پورے دے تو سے گوئی گا کئی چدا انبیاء جی تو سے بچکو یو بدغن نبی کلمہ یاو لتنصرون به بل بدغن نبی مدد کو تھولو انبیاء ویلو کھالو اقرار او پروردگارہ مودی خبر بن اقرار دے تمون نبوات رکا حکمت رکا کتاب رکا مبدا آخری زمانے پیغمبر کلمانیوں دغب مادات رکو پروردگار ہوتا چیئے پشہدو 81-82 نمبر آیت میں دیئے سورہ آل عمران پشہدو اننا معاکم ما شہدین دا دور عظیمہ گواہی دے تو پروردگار دوتا یہی تو دی گواہی ہے کہ سب پروردگار ہوتا سشماریاں تو سبب یہ ہے ہم خالق یہی تو اوٹول انبیاء میثاق خستے ورنہ وعدہ خستے
خطولو پیغمبرانو تا پیغمبریه او کتاب تورات زبور انجیل صحیفه دی باندې ملاو شوی چې د مولا رسول کلمه یې ویله د مولا رسول مداتي وکړ ډېره زیاته توجه هم دی باندې ورته نبوت ملاو شوی چې کله مولا رسول کلمه ویله د مولا رسول کلمه یې ویله چې محمد رسول الله د مو پیغمبر مولا رسول دی محمد دی دا ټول پیغمبران د مولا رسول غلامان شو د قرآن آیات ته ګان 13 مقدمه مخکې چې د مؤمن او د رسول میچ کې رشتہ دار دی چې مؤمن غلام دی رسولی مولا دی دغه ځای کې پیغمبران غلامان دي مولا رسولی مولا دی د موتا مولا اوس راشه چې کله مولا رسول مولا دی چاچام مولا رسول باندې ایمان راوړی دی کوم یو نبی ور باندې ایمان راوړی دی غټه نبوت ملاو شوی دی مولا رسول د وجې مولا رسولی مولا شه نور ټول پیغمبران غلامان شو دی ټولو پیغمبرانو مولا رسول دی کنه موت پرېږده موت چوکیوم ادم نه ونسه حضرت عیسی پورې پیغمبرانو ډېره زیاته توجه د پیغمبرانو مولا رسول دی ځکه د مولا رسول یې چې من کنت المولاه فهذا علی المولا که زه د ادم مولا وم که د عیسی مولا وم که د موسی مولا وم هغه غلامان دي زی مولا یم همداسې ادم نه ونسه تر عیسی پورې د علي غلامان دي علي مولا دی دا قرآن نه دی خو که بیا د نبوت نه د دې مولانا چا انکار وکړ اوس خو دی یې چې من کنت مولاه فهذا علی المولا زه د چا مولا وم نو علي دغه مولا دی څنګه مولا زیم فهذا علی المولا هغسې مولا علي دی اوس چا یم انسانانو یم پیغمبرانو یم جناتو یم ملائکانو یم د چا مولا وم علي هغسې دغه مولا دی ادم ورنه انکار نشي کولی عیسی ورنه نشي کولی د علي ولایت نه موسی ورنه نشي کولی اوس د نورو پیغمبرانو عطا خو مولا رسول دی اوس سوره آل عمران واوره څه دی ځکه چې مولا رسول نبوت نه انکار وکړ کلمه یې ونه ویله ډېره زیاته توجه مدد یې ونه کړ بیا ورته 82 نمبر آیات کې د پروردګار عالم چې فمن تولی بعد ذلک اولئک هم الفاسقون ادم نه ونسه تر حضرت عیسی پورې پیغمبرانو به نبوتونه یو غړي وي لمونځونه سجدې روژې ذکرونه فکرونه هر څه چې به ختم وي هغه خو به خود ختم وي چې د ما وحدانیت منلي به ختم وي بلکې اولئک هم الفاسقون کور ته لاړ شي سوره آل عمران 82 نمبر آیات ورته فمن تولی بعد ذلک اولئک هم الفاسقون دا هر څه چې خو به خود ختم وي بلکې هغه به فاسق او فاجر وي چې ادم نه عیسی پورې چې علي نه انکار وکړ هغه فاسق او فاجر دی بیا د موت په څه حال وي موت ډېر د چې کمزوري حالات سره شروع بیا د ټولو انبیاو مولا لږ بیس ګرام دی دغه دی چې تاسو لږ دماغ ما خیال کې نه رسېږي ډېرو کسانو د ټولو انبیاو آقا چختان مولا رسول دی نو غته د چې د نور انبیاو ته پیدا دي غته د چې دې باندې قرآن واوره قرآن باندې خو اعتراض چوکوي نشي غته د چې کله آخري حج نه واپس یې باندې دی د غدیر میدان ته کله راورسېده څه خال مخکې لاړ دي څه ورځ ته پاتې دي ورته دی ای حبیبه زما دا کوم مخ ته خال لاړ دي دا مرسته نه کوه دا کوم څړ ته پاتې دي انتظار وکړه چې دام راشي کله مخ والا مرسته نه کوو تازه حجیان دي حجونه یې کړي دي د کعبې کور نه روان دي د خدای کور نه روان دي کله یوه ځای ته راجمع شو مولا رسول ته دی څه ورته وویل چې دا ټول څوره دی دا بوټي دي دا ولړئ لرې کې ختم کړي اخم اعلان دی بوټي ولړي سیوره ختمه شوه څوره عذرې وي دې علاقې کې کاڼي وي ورته وي اصحابو ته چې دا ګرد کړي کاڼي هر یو شی غیر ګرد کړو هغه صحرا یې صفا کله صفا شوه ورته وي پروردګاره خالقه دا ولې باندې ختمې کړې
کانی نرد از مکر بانی صفا کا از غیور نرد بانی صفا کا واجه چده از سوچ توی در نفاندر کی ورته یې چې د ځمکه مځکه صفا کا دا وویل اوس یوره مځکه ختمه کا څه چې نه وي ای حبیبه د ما صفا درته وي چې موږ ډېر کاټه کاټه پاړګي وو سوچ هم دې ما خبرې ده موږ ډېر کاټه کاټه پاړګي په سار وو د پاړګي والا والا غوږو باندې راټیټ شوی و موږ د اعلان ونه اورېده ځکه مې انکار کړی دا ازوی دا کانی در باندې والے ګرځ کو ای حبیبه د ما دان در باندې تکه ګرځ کو چې خونوي ته چوکوي ته مخ کې از غیر اور یا کانی زخوګه شوی و ز سر تا ناس تو خپل خپې پورې مشغول وند اعلان ځکه نه دی اورېدل هغه نه بعد ورته چې اوس نورو پیغمبرانو خیرکار وکړ پاسې کو پاجر دي خو مولا رسول وند انبیاء خو نه دي مولا رسول خو حبیب دی طه دی یاسین دی مزمل دی اوس غته د چې څنګه چې تا د علی ولایت اعلان ونکړ تا انجام بچوي ټول قرآن ورکوا بسم الله سورہ ناس پورې واحد امدا آیات ته پروردگار عالم رسول نه دی کله نور آیاتونه کې یا طه دی یا یاسین دی یا مدثر دی دا ځکه کې ورته یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته اي رسول ما دا اعلان وکا کوم یو اعلان دا علی د ولایت اعلان کچره دا اعلان دا ونک وان لم تفعل فما بلغت رسالته دته ویا ته تعبیر رسالت کې هیڅ شی نه دی کړی نه د نماز راوستل دي نه د روزه راوستل دي نه د زکات راوستل دي نه د خمس راوستل دي نه د حج راوستل دي نه د جهاد کړل دي هغه تکلیفونو باوجود د مولا رسول نبوت بیکار کیږي صدوا چې صد علی ولایت اعلان ونکي دا د موت عملونه چې تنه کب دیږي نو موت خو د مولا رسول د خو گردون هم نیو څه مولا علی د یو ځای کې یې چې کله د شریعت مقام کې راشي چې زه د مولا رسول یو ادنا غلام یم یو بلند صلوات څکله وخت د اعلان پروردگار طرف نه واخی راغلا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا ای حبیب ما الیوم اکملت لکم دینکم پورید د نن دین اسلام مکمل شو نن پر مکمل نه ما مقصد علی ولایت سو ورضیت لکم اسلام دینا نمازونه خلکو کولو زرازی نوام روزه ستلې زرازی نوام حجونه کولو زرازی نوام اسلام دینا ورضیت لکم اسلام دینا پورید د نن د اسلام دین مکمل شه زد اسلام دین رضی شوم زد علی زد اسلام دین رضی شوم زد اسلام دین خوشحال شوم زد واجه تن منځکه علی راغله حسنه کې علی راغله قیامت کې علی راغله په خله غدونه د علی راغله د علی ولایت قبول کړه رضی شوم ناره حیدری کله کمل هم نندراوکا باسکری لیک دیوارو کله کمل هم نندراوکا د قادر بیان کله اوریدو کمل هم بزرګوار کله نندراوکا وی ویلو چکول کرونا د امیر په حکم کیږي کوم یو کار دې تپره حکم امیر نکا د قدیر پوریز کامل دین د حضرات شو منکران اعمال پوریز د قدیر نکا اولو الامر په یقین دولت امام دی مجتهد په اختلاف په تفسیر نکا خناباد کملی هم بزرگوار ویرو چکلا مان نندراوکا دنیا کائنات کے عظمت و اسمانونو کے غچے کار نہ ہو کون کرنا دا امیر پا حکم کیگی کم یو کار دے چپر حکم امیر نہ کار کلا مستر کے وغڑ والے عظمت و اسمانونو کے دسے چکار ونا چکا دا علی حکم نہ علاوہ کی دے کلا علی حکم و شویخ نہ بعد دا آغا کار کیو بس دوستانو روشا دے ډېرې خبرې نه دي پکار خو بیا هم د حسین ذکر وي ماتام وي د مولا ذکر وي څه خو د ویل شي د حسین مینه
मो जिक्र वक़्त मन माता हो बे आले मोहम्मद मन माता शहीदा जो खपले बिस्तरे बने मशहद हुसैन मिने के मशहद आले मोहम्मद मिने के मशहद दसदे लका गाद शहादात मार्ग बने मशहद द हुसैन माताम कला बरपोशी यो काबे बंदे कला हज की द परवरदिगार आशका द परवरदिगार नूर डारे करची आ गुंबास बंदे आह काबे बंदे ब्याम द मासूम कौलुन दा पड़ाव करी दी यो आगज़े बंदे तो चेता तोर सार खिवनशी अनोस्त्री द हुसैन हुसैन सुरे कई द हुसैन मातामी बर पकड़ेवी आगो बंदे द परवरदिगार नूर शिरदी गच्छदवाजी दोस्तानो सकला द हुसैन माताम बर पहुंची चिता द हुसैन जिक्र शुरू शी चिता द हुसैन मसेब शुरू शी मासूम के चोक चोकरची औलियाओं के चोक चोकरची जिनातों के मलाइकानों के चोक चोकरची गाखपत जैबानी खबरी दी हुई तो मौला सैयद सजाद मौला रोशी कदर मने त्रोर तगाग वकी शौम अम्मा जान द हुसैन माताम शुरू दे चा जंबलाशम तमलाशा जबद बाबा जान माताम वारम तबदोर और हुसैन जिक्र वावे सकदर मना अम्मा जान द मौला सैयद सजाद द गाग वकी द मा सजाद ज लक साबर वका ज लग वाले बलबल ता गाग वका द बाबा जान माताम तबी बोजम वाले तो दमा वाले बलबले द हुसैन माताम न दे करे 14 हुसैन जड़ाता न दे प्रेखा वड़ा बलबला द हुसैन दिए तो शाम के मोता टोलो न अजियात दी बने रसीदले दे तकला मद बाबा जान ना माखस्ती दे बिया ज़ालिमों ज़डे रजड़ा वाली है ये तो बिया माताम की चेनी चलरम मौला दरवाजे खानोस्ती द माताम खाने द हुसैन कदर मना मोर द हुसैन कदर मना खोर वड़ा बलबला द हुसैन द खजो मैच की नौस्ती इतकला जाकिर माताम खातम की तोल खालक माताम खाने ना कोलो तरवांशी इत वड़े बलबले ता कदर मना त्रोर हुई द मुशरिन लोरे वर्तहर बिशार चा चुम शाम ता द बखबल ज़ियारत तलाड़ा शम द बखराबे तलाड़ा श वर्त यही द मुशरिन त्रोरे बिया चम द समातम खाने ना खरो बिने सदा का क्या वारो खुद ना यो तापोस काम वर्त यही लोरे चता पोस्ट के ती प्लांकी खजा प्लांकी ज़बान नास्ता द मौबा जो सूरे कवाले प्लांकी ज़नाना प्लांकी ज़बान नास्ता द अली अकबर पर यादी कवाल प्लांके माओमेन आज़ादार प्लांकी ज़बान नास्ता द कसिम जान पर यादी कवाल प्लांके जवान प्लांकी ज़बान नास्ता द कसिम जान जड़ाए कवाला वर्त ये औलोरे द तब जान सूरे कवाले द तरो ज़मानु सूरे कवाले द तदवरुन सूरे कवाले नोरे ता जड़ा सा खुशाल नश नाम जान रख मठे खुशाल श सद मां बाबा जान मोहिबान दी द मां बाबा जान मिने वाला दी खुतरोरे यो तापोस ना काम वर्त ये सरंगे तापोस के वर्त ये दियो बाने खुचा द कान यो गुजरना वन को दियो बाने खुचा उपपान न के दा खुचा खराबे के बंदी नकलो छ जेल तबोनत ललो वर्त यही चलूरे वाली बूजी दा खुद ताद बाबा जान हुसैन मतलब यादी इतना बड़े बड़े मकबूल यूं राजी बड़ा बड़ा गुना बताओ खाने के वकी अम्मा जान कुछ आदमी बाबा जान शराब तलिया खलिए इस्तानो आगा बलबला दा हुसैन मिनी से टुटकी और ज़किरान मुकाली दलिए दे कला खराबे के दे खराबे की दा दस्तूर व मौला ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन बद खराबे दरवाजे ता बार दा तकिया लगवई है बीबियानो बद हुसैन जिक्र कवल मौला सैयद सज्जाद परा कवला खरो द इश्क ज़वारी कला रो वशरक यो मज़दिगार दे वड़ा बलबला हुसैन रावला कदर मन त्रोड़ दे अम्मा जान
که ما ته اجازات وکړې زه به لږه د خرابې نه بار وګرځم ما زړه ډېر تنګ شوی دی ورته یې لورې بیا به سبا لاړه شې نن صبر وکړه ورته یې چې نه ترورې موږ د بابا جان حسین ډېر یادېږي ما د وړوکي لوبه وروره جان ډېر یادېږي زه بې علي اصغره شوې یم ما پرېږده ورته یې د ما وړوکي لورې د وخت امام مولا سید سجاد دی د خرابې دروازې کې تکیه لګولې دی بیا لاړه شه هغه نه اجازت واخله څه کله وړه بلبله د حسین راغله مولا سید سجاد ګردان نه یې وړه وړه لاسونه تاو کړو تاسې به لیدلي وي څه کله وړه وړکي چېته دو په اجازت خلي یا پلارانو ورونو نه څه غواړي هغه اول بیا ورسره مینه وکړي څاپې کړي هغه نه بعد ورنه بیا څه شی غواړي څه خره غواړې بلبلې مولا سید سجاد مولا ټنډې باندې ماچي کوي بیا ورته ویلو د ما بیماره وروره تبې پرېښلی یې که همغسې د تبه دی ورته یې چې نه ما وړې خورې زه تبې پرېښلی یم ښه د ما سجاده وروره د ما بیماره وروره که ما ته اجازات وکړې زه به لږه د شام چولو کې وګرځم ما وړوکی زړه ډېر تنګ شوی دی مخ ته مې د وړه ورور کونه کېږي ما د ورور علي اصغر ډېر یادېږي ما د بابا جان حسین ډېر یادېږي ورته یې ترورې ورته یې ترور نه د اجازت واخیسته ورته یې اوغه د یې چې سید سجاد نه اجازت واخله د ما وړوکې خورې د شام خو ډېرې کږې وږې چورې دي خورې غلطه وشي د شام خال ډېر ظالمان دي خورې ما خو خرو د ایش زیوار اچولی دی د علي اکبر غام سمریا ماته شوې دی خورې زه خو د تاپسې بیا نه شم ګرځېدی غلطه وشوې ورور علي اکبر د نشته څه بیا تاپسې وګرځي میړنی کاکا جان د نشته څه بیا تاپسې وګرځي قسم جان نشته څه تاپسې بیا وګرځي لږې مینې سوا ورو ورته د یی چې نه د ما سجاده وروره ډېرې لرې به نه څم خو ما ته اجازات وکړه ای چې وړه بلبله کله خرابې نه ووته کله یې ننداره وکړه څو قدمه یې کله بار چیخلو کله یې سترګې وغړولې څه یې ولیدو یوه د وړو جلکیو جامه یې ولیده وړه وړکي وړه ورونه یې غېږو کې راخستي دي ورسره د لوبې کوي کله وړې بلبلې ورته سترګې وغړولې کله یې ولیدو امنه د شام چولې کې ودرېده کربلا غړې یو ځل مخکې ستوي ستوي فریادونه یې وکړو وا د ما علي اصغر وروره وا د ما ګوهرې ته د کاکا ته مو سره شام کې وې ما به ولې دومره زړه تنګ و د شام جلکۍ وکسه ورونه یې غېږو کې راخستي دي زه تاپسې د شام چولو کې ساره یم ورې استاد ورور لږ وجو یہی چواڑا بلبلا دا حسین کلا دغ ځاینا څو قدمه نوره مخکې لاړله کله یې سترګې وغړولې د مینې ټکی د دوستانو کله یې سترګې ورته وغړولې وړې بلبلې د حسین څه ولیدو یوه تورې بوکرې کې زننۍ ولیده وړې بلبلې تر پامه شو څه کسه ته خرابې لرې وتلې یې تاپسې هم د تهران مسافره تهران نه راغلی دی د شام چولې کې غږ وکړه وا مورې لږه ودرېږه وړه لور د خرابې نه راوتلې دی کله هغې زنانه ورته مخ تاو کړ مور یې نه وه وړه بلبله د شام چولې کې ودرېده وړه وړه فریادونه یې وکړو او زما په تهران ورکې مورې تمام سپیرے مورے ایت وڑا بلبلا دا حسین دا شام چلو کی گرزی دوستانو دا مولا علی شپیوری دی ایت وڑا بلبلا دا شام چلو کی گرزی وقت نا وقتی شه ٹھٹ مزدگار شه وڑے بلبلے نا خرابا غلاتا شولا کلا ورنا خرابا غلاتا شولا ایت جوان سا دا رو پریاد کوي سا دا ما علی اکبار رو ایت امن کلا چڑنا نندرا وکا چاور سی غاگ وکر چه د تا خلق ورور خیالمند علی اکبر ته قربان ایت کله وړې بلبلې چټ ته سترګې وغړولې څه یې ولیدو یو فقیر ورپسې دی خره او کاندي چولی دی غاړې کچکول اچولی دی کله وړه بلبله فریاد وکړي چې د ما بابا جانه حسینه ایت فقیر د ورسې وروغونډې وي د تا خلق بابا جان حسین نه قربان
चकला बिया वाला बलबला गाय कोटी दमा मेरा ने आकाता ये तो फकीर तो हुई तो ता मेरा ने का जान न कुर्बान ये तो फकीर तो पराठ रात जोर वाले बलबले बिसेवर पसेदे कोई होता है तो सिराग ले तो वाले बलबले तदागा फकीर निर्देश दोस्तों वाले बलबले कोने गाज मत वाह वाले बीबी लगा हुआ करेगा चला वाला बीबी वाला रेगा फकीर तो शाम चले के जीनस वाले बलबले तो ये वाह बीबी मौ खराबादी दलिए दे मा खबकेगा जब खराबाद ताकम वो जब खराबाद दे ताकम चला खमाना दवाड़ा वाला न सुना तो लगा खमाना चिंगा बेदारा का वक्त यही बात फकीर लगे खमात अस्तर के वगड़ा ज़ागा टकी न गाँव दोस्तानो चिख्तान बखबाशी फंदोरा तरफ दवाड़ा बलबला यही तो बात फकीर अनुजा को तो हुए के लिए माँ भाई के कमालिश देखो यही ज़ागा फकीर तो होता यही तो बात भी दमाग का चला कि उपस्तादी माता लग जान अर्धा का चलता तो चौल हो रही है ज़बद खराबे तब होता ज़बद ना उबदार काम वरता यही चुवा पकीरा माना तो बाबा जॉन पुख्तना माका ज़बद चौल हो रही है माना दा पुख्तना माका वरता यही बीबी तो बाबा जॉन पुख्तना करने वाले माका इस अकेला मो शाम के जाता दखपल बाबा जॉन नमा खसिए दे अज़ी बियाटे रजवानी मोने बेटे तकलीफ रखड़े दे वो फकीर कला डेरे सरार वके चना ज़बद खराबे तबोदम वो माता खुलका दखपल बाबा जॉन नमा वखला इस वड़ा बलबला दा हुसैन द शाम चुले के छेन अस्तला वड़ो बतो से द शाम चुले के वली कलू या हुसैन वो दोस्तानो बस फकीर द पर आखिरी ने टाइम का तकाम हम दो रज़ा के राव वाले दोस्तानो सब फकीर खोना देगा फकीर खोना दे शाम चलो के वर्केस पर से साहब ने दोस्तानो फकीर खोना दे खुदवाड़े बलबले मिले फकीर कड़े दला चाप चिख्तान वाले बलबले फिर